سلامونه هونی کې هیلمند یم چې جوړ خبرو په یاست. دغه ورځ کې بیا حوازی دي چې مخابراتو وزارت انټرنیټ بیا برته بندوي. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې مخابرات وزارت انټرنیټ په رښتیا هم بندوي که نه دا یوازې حوازی دي. ما مخابراتو وزارت او افغان ټلیکام کې چې کوم ملګري درلوده د هغو سره چې کومې خبرې ما وکړې هغوی وویله چې بعضې مکتوبونه شته خو دا امکانات ډېر محدود دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې کوم ډول بندیزونه به دا ځل په انټرنیټ باندې راځي او کوم کارونه به په انټرنیټ په وړاندې کیږي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه لومړی تر هر څه ګوره طالبانو چې انټرنیټ بند کړو د هغه د بندېدو وروسته یې د دوی لوی مولا هیبت الله چې دی هغه ویلي وه که تاسو د انټرنیټ بدیل جوړ کړئ چې افغانستان کې د ځان یو انټرنیټ واوسي. خو چې کله هم دوی د بعضو مخابراتي کارپوهانو سره خبرې وکړې چې د دې امکانات شته که موږ د ځان انټرنیټ جوړ کړو خو دوی ویلي وه چې د دې امکانات خو څه چې برته جوړ کړو خو د دې دپاره وده د 100 میلیارده ډالره پکار دي. 100 میلیارده ډالره پکار دي چې موږ د ځان شبکه ولرو موږ د ځان ډیټا سنټرونه ولرو. دا ډیټا سنټرونه به 24 ساعته برق ولري او دا باید په ټوله مملکت کې د شبکې جوړې سي. ټول مملکت د نړیوال انټرنیټ څخه قطع سي او موږ خپل په انټرنیټ باندې دا جوړ کړو. د دې لپاره 100 میلیارده ډالر پکار دي. نو 100 میلیارده ډالر د دوی د ماښام ډوډۍ هم دوی نه لري او ملایان چې په کچکول باندې لویان سو دوی غواړي چې 100 میلیارده ډالر مصرف کړي. نو د همدې هماله د دوی ملا هیبت الله چې دی هغه د دې خبرې څخه تر شا شوی دی او کوم فرمان هم چې اخیستی هغه ویلي و چې یاره اشتباه مې کړې ده تر تېر سئ. نو دوی اوس دغه بل کار یې کړی چې دوی وایي چې دا ویب سایټونه بند کړئ. ویب سایټونه بند کړئ په دا څو ورځې کې ویلي دي چې موږ حدوداً 2 میلیونه غیر اخلاقي ویب سایټونه بند کړي. دا په جمهوریت کې بند وه، دا خو بند کړي نه وه. دا په جمهوریت کې موږ ته هره ورځ کې چې نوی ویب سایټ پیدا کېدلو په هماغه لحظه کې د نړیوالو خبرونو له ادرسه موږ ته خبر رسېدی. هغه په هغه شیبه باندې هغه غیر اخلاقي ویب سایټ باندې بندېدلو او که بیخي پیدا شوی هم نه وای چې بعضې کسانو په افغانستان کې د ټلیګرام له لارې بعضې ویب سایټونه چې یو بل سره شریکوله هغه په هغه لحظه کې چې موږ ته خبر رسېدلی وی هغه وخت کې د مخابرات وزارت دا یې بندوله. خو زه په دغه ټول خبرو کې ومه او دا هر څه ماته معلومه. د غیر اخلاقي ویب سایټونو بندول دا طالبان کړي دا په جمهوریت کې دا ټول کارونه سوي وه چې د حج اوقاف وزارت هغه وخت کې دا امرونه ورکوله د غیر اخلاقي ویب سایټونو بندېدل هغه د حج اوقافو. خپل مخابرات وزارت چې دی دا یو امري امر کوونکی دا څه نه دی وزارت نه دی دا یو اجرا کوونکی وزارت دی. نو د همدې امله چې کله هم د لوی څارندوالۍ د خوا د سترې محکمې د خوا او د حج اوقافو د وزارت د خوا چې کوم هم خبر راغلی وی چې دغه ویب سایټونه باید بند کړي موږ هغه بندوله او بغیر له هغه چې مخابرات وزارت بل چا امر کړی نه وای دوی صلاحیت هم نه درلود. خو موږ ته ویل سوي چې غیر اخلاقي ویب سایټ چې هر ځای ته ولیدلو هغه واخله فلټر کړئ او هغه بند کړئ. نو دا بندېدلو. نو اوس دوی وایي چې موږ دا ټول کارونه کړي خو دا په حقیقت کې د خپل هم درواغ دی. دویم خبره دا ده چې دوی خو اوس د انټرنیټ خپل افغانستان د انټرنیټ د جوړولو توان د دوی سره نشته او نه هم د دوی سره دومره کدرونه شته چې دا کار وکړي. اوس دوی څه وایي؟ دوی وایي چې موږ ویب سایټونه بندوو. د ویب سایټونو بندولو دپاره ګوره دلته هم پیسې پکار دي. داسې نه دی چې ویب سایټونه په مفت باندې وتړل سي چې دوی ووایي چې بند څه بند دی. د یو خو دا دی چې غیر اخلاقي ویب سایټونه دي. د غیر اخلاقي ویب سایټونو بندېدل دا دی چې هلته ډېر خلک په هغه باندې دومره خپل وخت نه ضایع کوي. مګر که موږ وسو کړی په فیسبوک بند کړو، موږ وغواړو انسټاګرام بند کړو، موږ وټساپ بند کړو، نو دا د روانې چارې د خلکو بندېږي چې دې سره چې بند شوه نو خلک ځي وی پی این ته ځي. یعنې وی پی این چې جوړ شو وی پی این دا دی چې هغه ګټوي هاړي هغه کوم نل دی د مثال په ډول باندې دا یو نل دی چې تا ته یو د افغانستان د قانوني لارې څخه تا ته ډیټا راځي. ته څه کوې؟ ته داسې کوې چې دلته یو بل نل جوړېږي په همدې نل باندې زه خپل موبایل هاړی دې نل ته او دا دې ځای څخه نړیوالو ډیټا ته لاسرسی اچوي. ورچوال پرایویټ نیټورک چې دی دا وی پی این دا همدغه دی چې یو جلا لاره تا ته بایپاس کېږي او د هماغه بایپاس د طریقې ته ډیټا ترلاسه کوي. او د دا کار که موږ وسو کړی فیسبوک بند کړو، د فیسبوک د بندېدو سره دغه 14 میلیونه کارکوونکي چې انټرنیټ په افغانستان کې دي دغه ټوله ځي وی پی این ته ځي. او چې وی پی این ته ولاړه خو بس ټول اخلاقي غیر اخلاقي او غیر اخلاقي ویب سایټونو ته لاسرسی پیدا کوي. او دا چې یو ځل هم وصل شو
او په هلته بیا په افغانستان کې په سرورونو باندې ډېر فشار راوړي. یعنې هر وی پی ان چې تاسو وصلوئ تاسو موبایل دومره ضعیفه کوي چې یعنې تاسو خپله پوهېږئ چې موبایل ګرم راځي. نو دغه تاسو یو موبایل چې دومره ګرم راځي نو تاسو فکر وکړئ چې په سرورونو باندې ستر کم کار راځي چې دلته د سرور په منځ کې یو بل شبکه جوړېږي او هغه شبکې د ذریعې دا ټول ډیټا انتقالېږي. نو دا کار چې دی دا د افغانستان دپاره اوس دا کسان یې کوي دا لویه ضربه به اوسي او دوی نسي هم کولی چې دا کار وکړي. هغه ځکه نسي کولی چې کوم سرورونه چې زموږ وه هغه سرورونه ډېر پخواني دي. موږ نوي سرورونه نه لرو. موږ حتی د جمهوریت په وخت کې هغه اخر وخت کې هم افغان ټیلیکام ډېر داسې غوښتنې مخابرات وزارت وکړلې او د داسې څخه هم وکړلې چې دلته بعضې سرورونه چې دي هغه باید واخیستل سي. مګر مخابرات وزارت چې هغه وخت وزیر په رهبري کې وزیر ویل چې د دې امکانات موږ نسو کولی چې موږ لاړ شو د دل کمپنۍ څخه یا ایچ پي کمپنۍ څخه موږ سرورونه واخلو یا نوکیا کمپنۍ څخه یا هواوي څخه. هواوي ارزانه ورکول هواوي څخه موږ نسو چې واخلو ځکه چې هغه وخت امریکایانو دا داسې نه درلود چې هواوي تاسو د هواوي سرورونه په انټرنیټ کې استعمال کړي. خو هغه کې استعمال کړي موږ بیا تاسو فایبرس کې استعمال ګټه نه اخلو. هغه امریکایانو سفارتونه چې وه هغه اصلي مشتریان هماغه وو. نو دا و چې موږ ټوله سرورونه د که تاسو ته وایم تر اوسه په ایکس پي وینډوز باندې چلیږي نو تاسو به بیخي باور ونه کړئ ځکه چې موږ نه لرو سرور اخیستل. ګوره همدا اوس په داسې کې په استرالیا کې بعضې کمپنیانې چې تر اوسه پورې په ایکس پي وینډوز باندې چلیږي د سرور اخیستل هر ورځ کې د سرور اپډیټول هغه ډېرو سترو کمپنیو دپاره دا کار امکانات شته. مګر د افغانستان دپاره حتی پاکستان هم دومره د توان نه لري چې هر ورځ کې نوي سرورونه واخلي. او فکر کوم چې د پاکستان سرورونه هم چې دي په د 2012 کال سرورونه دي. زموږ د 2015 کال سرورونه دي چې اوس هم په ډېر ساده فلټرونو باندې هغه ماتیږي او خلک ځینې ګټه اخیستلی سي. او پاکستان کې هم فلټر ضعیفه دی. مګر دا یوازې د هند سره ښه داسې سته سرورونه دي او وی پی انونه د مخنیوي دپاره هند ډېر قوي کار لري. په سیمه کې امارات ډېر ښه سرورونه لري چې هغه د وی پی ان مخې نیولې ده. او وی پی ان که تاسو استعمالوئ هم د هغه څه تاسو ګټه سم نسي اخیستلی. که تاسو په امارات کې وټساپ وکاروئ نو تاسو هلته پوهېږئ چې هلته وی پی ان هم هلته کار نه ورکوي. په ډېر زحمت باندې وی پی ان هلته کار ورکوي. نو دا ټول کارونه چې تاسو وګورئ افغانستان د دې توان نه لري چې د ویب سایټونو مخ ونیسي. زه هغه وخت چې زه په وظیفه کې وم په افغان ټیلیکام کې وم د دې خلکو هولې ورځې وي په هغه ورځ کې دوی امر کړی و چې دا شبکې بندې کوي. په هغه وخت کې په افغان ټیلیکام کې پکتیا صاحب که په هلته بعض نور ملګري چې په هغه جلسې کې ما د افغان ټیلیکام رئیس ته ویلو ما د افغان ټیلیکام رئیس ته هغه وخت په جلسې کې ویل ما توان نه لري د دې د وی پی انو په مقابل کې ته توان نه لري چې دا ویب سایټونه بند کړي. خو که دا ویب سایټونه دې بند کړه ته دا بسته شبکه د لاسه ورکوي ځکه چې موږ دومره ظرفیت نه لرو. میلیونونه وی پی انونه خپل په سرورونو کې لارې ورته ورکړو ځکه چې موږ به حالت ډېر خراب دی. نو اوس هم زه پر دغه کسانو باندې غږ کوم چې بس څه چې روان دی مخې ونیسئ. تاسو نسي کولی تاسو په دې کې ناکامه کېږئ. تاسو شرمېږئ. تاسو دغه ویب سایټ چې دا تاسو بند کړلو فیسبوک که تاسو بند کړلو یو میاشت بعد تاسو خپله مجبوره کېږئ چې تاسو فعاله کړئ ځکه چې هلته سرورونو باندې ډېر فشار راځي. هلته امکان شته چې زموږ هغه شبکې ډاون سي. امکان شته چې هلته بس ورلګېدنه ووسي ځکه چې دا کوم سرورونه چې دي دا ډېر ضعیفه دي او موږ قوي سرورونه نه لرو چې د داسې مقابله وکړي د وی پی انو مقابله وکړي. او د دوی هاستي هدف هم دغه دی چې دغه ټول ویب سایټونه بند سي او یو انټرنیټ د دوی په لاس ورکړي چې هر رقم د دوی زړه غواړي. خو چې داسې انټرنیټ په لاس ورکړي خو دوی وی پی ان استعمالوي او د وی پی ان مقابل کې ته هیڅ شی نه لري. ملا صاحب نسي کولی مه کوه. زه د یو ټکنالوژي متخصص په حیث باندې تاسو دا خبره کوم دا کار مه کوه تی توان نه لري. نو هیلهمند یم چې یو څه مترلاسه کړي اوسي نو او په آخر کې دا خبره کوم چې تاسو تشویش مه ورته کوئ. دا ځل نه د دوی د بندولو توان لري او که باندې هم کړلو نو امکان لري چې 2 میاشتې 3 میاشتې به اوسي خو دوی برته آخر کې مجبوره کېږي چې دا برته خوشې کړي. دا و د نن ویډیو هیلهمند یم چې څه مترلاسه کړي اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ.
او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.